د سوداګرۍ او صنایو خونې د ننګرهار ښځو چارو ریاست اړوند د ښځو بڼ سره د چوکیو او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د سوداګرۍ او صنایو خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د دې مرستې د ویش پر مهال موجود وویل د ننګرهار ښځینه او سوداګرو ته د سوداګرۍ پراختیا په موخه به بهر ته ښځینه سوداګرو ته د تللو زمینه برابره کړي. الکوزي همداره ژمنه وکړه چې د ننګرهار په مشورتي بورډ کې به هم ښځینه او سوداګرو ته ونډه ورکړي او مشورې به یې د پلان برخه وګرځوي. د ننګرهار مستوفي عبدالله رقیبي د سوداګرۍ خونې نه مننه وکړه چې د ښځو په بڼ کې د قرآن کریم زده کوونکو تعالی ته لازم وسایل برابر کړل. د له سوداګرۍ خونې همدارزو غوښتل چې صنعتکارو ښځو تولید ته د مارکیټ په موندلو کې هم مرسته وکړي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایو خونې مشر ګل مراد عرب د دې ولایت د ښځو چارو ریاست سره د هر راز جنسي مرستې د ترسره کېدو ژمنه وکړه. د ښځو چارو رئیسې انیسې عمران د خپلو لاسته راوړنو یادونه وکړه او هم یې له سوداګرۍ خونې د ترسره شوې مرستې له امله مننه وکړه. په پای کې په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد عرب له لوري د قرآن کریم د حفظ زده کوونکو ته برابرې کړې ډالۍ هم ورکړل شوې.